انګور د کندهار ولایت د مشهور میوو څخه دي چې د دغه ولایت د مختلف ډول انګورو په درلودلو سره په یوه لوی تولیدونکي ولایت په توګه پیژندل کیږي. هر کال د کندهار او د افغانستان د نورو ولایتونو څخه زرګونه ټنه انګور ګاونډیو هیوادونو ته صادر کیږي. خو سږکال په کندهار ولایت کې د انګورو حاصلات نظر نورو کلونو ته کم شوي دي. د کندهار ولایت د انګورو باغداران بیا وایي چې سږکال یې انګور د زراعتي درملو او د اوبو د کمښت له امله په حاصلاتو کې کموالی راغلی. زموږ د انګورو حاصلات ډېر ښه پر دي. ګر د بزګر و کښتګر ته مقداره خلکو پورې هېڅ شی نتیجه یې نه ده ورکړې چې په روژ کال یې 2 خورواره کول، شش کال یې 60 منه لا نه دي کړي. دا رقم حاصلات خراب شوي دي. ګرده د بینځ تللي دي، مرضونه یې وکړل، الهي فصلونه به درته خراب شو چې څه کوو. الله د طرفه کارونه دي، دا زموږ په کارو کې نه چې خو بیا کارونه ختم شو. بلخوا دوی له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د دوی سره په دغه برخه کې اړینې مرستې وکړي. د اسلامي امارت څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ ته کشمشخانې جوړ کړي او دا چې د انګورو اړوند یخچالونه جوړ کړي. دا موږ کومې دواګانې دلته پر استعمالوو، دا چې اوس د دواګانو سمې زمینه موږ ته برابره کړي او موږ نړیوال تجارت باید ولرو. د نړۍ سره باید موږ تجارت ولرو چې څنګه د نړۍ سره موږ خپل صادرات واردات حاصل کړو. انګور د افغانستان د میوو د تولید لویه برخه جوړوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې چې نږدې هر کال 900,000 ټنه انګور تولیدیږي.